د خوست په منار کې د ځوانان په دې موخه راټول شوي ترڅو هغه مشاعره له نږدې وګوري چې د اسد 24مې په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري ترتیب شوی. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو له یاد مشاعرې څخه موخه د شعرونو له لارې د ازادۍ ارزښت خلکو ته ښودل او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ یووالی لا پیاوړی کول دي. لکه څرنګه نن د خپلواکۍ ورځ وه، د خپلواکۍ د ورځې په بهانه د خوست په منار کې فرهنګي مشاعره د خپلواکۍ تر سرلیک لاندې دایره شوې وه. همدغه د ادب دپاره او د ادیبانو دپاره د ادب د تندې خړوبولو دپاره یوه لویه بهانه هم کیدلی شي. نو همداسې ورځې لمنځل د دې نه په لوی مراسمو باید ولمنځلی شي، ځکه د دې دپاره زیاتې قربانۍ ورکړلی شوي دي، زیات ځوانان د دې دپاره قرباني شوي دي. یو شمېر خلک چې د مشاعرې لیدلو ته یاد منار ته راټول شوي ځوانان یو مهم قشر یادوي او زیاتوي چې د خوشحالیو او له ویاړونو څخه ډکې ورځې باید همداسې په مشاعرو او د ځوانانو په یو ځای والي سره ولمنځل شي. ځوانان هم ډېر ورته خوشحاله دي، ځکه ځوانانو ټول عمر افغانانو حکومتونه موندلي دي مګر خپلواکي نه ده موندلې. الحمدلله موږ هم خپلواک یو، هم ټول شموله او ګډ شموله نظام لرو او ټول الحمدلله خوښ دي او دلته رانه شکریا ادا کوي. څوک نغمې وایي، څوک ترانې وایي او څوک شعرونه وایي. دغه د خوندونو د رنګونو محفلونه دي او موږ وایو چې الله تعالی دغه د خوندونو د رنګونو محفلونه لا زیات کړي. دغه ډول برنامې او دا ډول پروګرامونه ډېر اړین او ډېر مهم دي. هغه سوی تفاهمات چې د ځوان کهول او د حکومت ترمنځ رامنځته شوي دي هغه په دغه شکل ناستو غونډو په دې ډول مجلسونو باندې مشاعرو باندې دغه ختمېدلی شي. هغه منار چې د خوست په زړه کې قرار لري نن بیا هم خوستی ځوانان راټول شوي ترڅو د اسد 24مه په یوې مشاعرې سره ولمانځي. لکه څنګه چې موږ او تاسو شاهدان وو د اسد 24مه په هیواد کې دوه بېلابېلو ولایتونو کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه، خو د خوستي ځوانانو شور او ولوله لا هم نه ده پای ته رسېدلې. دوی د خوست منار ته راټول شوي او دغه ورځ د یوې مشاعرې سره لمانځي. سید عالم هاشمي، ژمن رادیو تلویزیون، خوست.